بعضې خلک دي چې مرګ ته د بلا په سترګه ګوري، د تورتمونو او د عذاب په سترګه ګوري، خو یوازې داسې نه د مرګ یو اړخیز مه بولئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي مرګ د مؤمن دپاره د الله تعالی د خوا نه یوه تحفه ده او د مسلمان دپاره د هغه د ګناهونو کفاره ګرځي. مسلمان چې د مړ کېدلو په وخت کې کوم تکلیفونه زغمي، الله تعالی په بدل کې ګناهونه وربخي. هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت باندې چې به کله ټول خلک د الله تعالی په وړاندې څرګند شي، الله تعالی به فرمایي چې آیا تاسې په دنیا کې زما د لیدلو هیلهمند وئ او زما لیدل مو خوښول؟ خلک به وایي یا الله هو موږ د په دنیا کې د لیدلو هیلهمند وو. الله تعالی به فرمایي چې نن زه هم ستاسو لیدل خوښوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د الله تعالی حبیب یم او هر هغه څوک چې ریښتینې توبه وکړي هغه هم د الله تعالی حبیب دی او په ورځ د قیامت به له ما سره سرلوړی ولاړ وي. السلام علیکم.